بالله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام محترم جناب صدر مجلس نن ستاسو په وړاندې د ختم نبوت په موضوع باندې څو خبرې کول غواړم محترم اوریدونکو د مسله ختم نبوت تعلق د عقیدې سره دی د اهل سنت والجماعت مذهب په دې عقیده باندې بنا دی چې د قرآن مجید اویا آیاتونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت باندې دلالت کوي څنګه چې الله تعالی نبی علیه السلام ته نبوت ورکړو دغسې ورته د ختم نبوت تاج هم ورکړو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی هم دی او خاتم النبیین هم دی رسول هم دی او خاتم المرسلین هم دی او د الله تعالی د نبوت او د رسالت تکمیل هم دی د نبی علیه السلام په مبارک ذات وکړو قرآن مجید اعلان کو فرمایلو والله متم نوره ولو کرہ الکافرون یعنی الله تعالی دا فیصله کړی ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برازي او په دې سره خپل دین نور مکمل کوي اگر کافران بد غني الله تعالی فرمایي ويبقى الله ان يتم نوره ولو كره الكافرون یعنی الله تعالی خپل نور مکمل کول غواړي کافران هر څومره بد غني محترم حاضرینو د حجت الوداع په موقع باندې د قرآن مجید یو بل آیات نازل شو اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا یعنی نن موږ ستاسو دپاره ستاسو دین مکمل کړو او خپل نعمت مو در باندې پوره کړو او اسلام موږ ستاسو دپاره دین خوښ کړو ګوره چې دا بشارت ورکړی شو الله تعالی خپل نور مکمل کړو او د ختم نبوت سره دین تکمیل د راتلو مطلب دا دی چې تر قیامته پورې دا نور او فیض قایموي قدرمنو اورېدونکو تر قیامته پورې راتلونکي انسانانو لپاره بل رهنما قابل قبول نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعدي زه اخري نبی یم زمانه بس بل نبی راتلو والا نشته بل ځای د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی ان النبوة والرسالة لن تعد فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي بشک رسالت او نبوت ختم شوی دی زمانه وروسته بل نبی او رسول راتلو والا نشته نن که څوک دروغجن د نبوت دعوه کوي هغه به مسلم کذاب به ویلی شي د اسود عنسی په شان انجام وي او یا به د غلام محمد قادیاني په شان ډېرډېر مړ کېږي الله تعالی موږ ټول د تحفظ ختم نبوت دپاره قبول کړي واخر دعوانا